نړیواله کچه د کرکټ په ډګرونو کې دا مهال د افغان لوبغاړو ترڅنګ افغان لوبڅاران هم تر سترګو کیږي چې دا د کرکټ په برخه کې یو ستر د پام وړ پرمختګ دی. احمدشاه پښتين هغه افغان چې د کرکټ په ډګرونو کې د لوبڅارۍ دنده ترسره کوي. له ده سره خبرې اترې لرو. تمه ده چې تر پایه له موږ سره پاتې شئ. پښتين صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خیر اوسې، مننه. پښتين صاحب د تاسو له څېرې سره او نوم سره ډېر خلک آشنا دي. غواړو داسې که پوښتنه وکړو یا تاسو زیاتره واورو چې احمدشاه پښتين څوک دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې احمدشاه پښتين د پکتیکا ولایت د مټاخان ولسوالۍ د خور کچې کلي اوسېدونکی یم او اوس فلحاله په کابل کې ژوند کوو او د افغانستان کرکټ بورډ سره د نړیوال لوبڅار په صفت باندې دنده ترسره کوم. ډېر ښه. پښتين صاحب دا راته ووایئ چې څنګه مو لوبڅاري ته مخه کړه او دغه لوبڅاري مو څنګه انتخاب کړ؟ لوبڅاري سره چون کله چې موږ مهاجر وو پاکستان کې نو کرکټ لوبې سره مالته شوق پیدا شو، کرکټ لوبه مې شروع کړه. نو هلته به اکثره دا اوس هم چې دا په اصطلاح محلي کرکټ کوي نو هره لوبډله بیا خپله وادي کې به د هغوی لوبڅار ولاړي. نو زه به همیشه د خپل ټیم له خوا نه به زه لوبڅار وم. نو له هغه وخت نه ما لوبڅارۍ سره شوق او علاقه وله. نو بیا کله چې کرکټ په افغانستان کې شروع شو په 2002 کال نه زه د افغانستان کرکټ سره یم. نو بیا هغه وخت کې ما سوچ کولو چې اوس مشکله ده چون عمر و ملي ټیم ته راتګ دا نه کېږي. نو کله چې موږ په 2003 کال کې د ACC د ICC غړیتوب ترلاسه کړو نو بیا په 2004 کال کې د ACC ایشین کرکټ کونسل له خوا نه د لوبڅارۍ کورس دایر شو کابل کې. چون ما لوبڅاري سره مینه هم وله او دا داسې فکر و چې ما ځان سره سوچ کوه زه کولی شم مخکې پکې لاړ شم. ځکه کوچینګ کې موږ مسلکي کرکټ دومره نه وو کړی نو ما ته دا ښه نه ښکارېدله چې داسې فیلډ اختیار کړم چې هغه کې زه خپله دومره نه یم لوبېدلی یا لوبه مې نه ده کړې نو هغه ما ته مشکله و. نو بیا ما د لوبڅاري سره مې چون مینه هم وله نو هغه و چې په 2004 کال کې مې لومړی ځل د ACC ایلیمنټري کوچینګ کورس امپایرینګ کورس وکړو کابل کې. ښه، ډېر ښه. نو تمه مو وه چې تر دې ځایه پورې به تاسې ورسېږئ؟ نو تمه خو امید خو باید همیشه هر څوک ولري او چون ډېره مینه هم کرکټ سره ده او د کرکټ په وجه موږ په کورنۍ کې یوازې زه یم چې لوړ تحصیلات مې نه دي کړي. کرکټ له وجې موږ درسونه هم نیمګړي پاته ول، دومره مینه مو ورسره. نو بیا همغه امید ولو او الله تعالی بس دې حد ته راورسولو. دا به راته ووایه چې تحصیل هم ته کوم حده پورې کړی د مکتب و؟ 12 صنف نه فارغ شوی یم. د هجرت په دوران کې بیا حربي پوهنتون کې یو کال مې ویلی ده نو هغه نه وروسته مې بیا تحصیل نه ده کړی. لومړۍ لوبه کومه لوبه وه چې تاسو پکې لوبڅاري ترسره کړه؟ د کومو ټیمونو ترمنځ وه؟ لومړۍ نړیواله لوبه که درته ووایم لوبې خو موږ هغه نه بغیر هم کړي دي. لومړۍ نړیواله لوبه د مارچ په 15 2018 کال د افغانستان او د آیرلینډ ترمنځ وه چې په هندوستان هېواد ګرشن نویډا لوبغاړي باندې ترسره شوه. دا لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه وله چې زه پکې د لوبڅار په صفت باندې خدمات مې ترسره کړل. یعنې هغه اوله لوبه هم د افغانستان او د ایرلند وه او تاسو د لوبڅاري هم اوله لوبه وه. څه تجربه مو حاصل کړل دغه لوبې څخه او د تجربې ترڅنګ که دا راته ووایئ چې احساس مو څنګه و چې داسې یو لوبه وه تاسې هم ملي ټیم هغه ملي ټیم چې په حساب تاسې د هغه هېواد یئ احساس مو څنګه و؟ یو خو د خپل ملک میچونو د خپل هېواد د لوبډلې میچونو کې لوبڅاري کول لږ سخت وي، لږ یو اضافه فشار وي په امپایر باندې. چون اوس د امپایرینګ فیلډ هم په نړیواله کچه باندې ارزول کېږي، ICC کې دې ته هغه درجه بندي کېږي نو ته هغه استعداد و هغه ګوري د هغه مطابق ته بیا پرمختګ یا وړاندې پکې تللی شي. خو ډېر خوشحاله وم چون له 2004 کې لومړی کورس کړی ولو بیا 2010 نه هم نه ډومېسټیک کرکټ چې موږ لوبڅاري پکې منظم ډول شروع کړو، منظم ډول د موږ کورني کرکټ ټورنمنټونه شروع شول. نو ډېر وخت دوستانو ډېرو خلکو به دا ویل چې دا څه فیلډ دې نیولی ده چې
کې هغه ده. خو چون کرکټ سره موږ مینه وه او د ما دا یو ګول او هدف مې و چې زه باید نړیوال لوبڅار شم، نو ډېر خوشحاله وم چې هغه خپل هدف ته ورسېدلم او زه لومړی افغان شوم چې په یو ورځنۍ لوبو کې د لوبڅار په صفت باندې ودرېدم. ښه، ډېر ښه. نو دا ماته ووایي چې کله چې د افغانستان لوبه وي دغه احساسات مو څنګه کنټرولوئ؟ مثلا هلته تاسې په میدان کې د لوبڅارۍ دنده ترسره کوئ، څنګه مشکل نه ده؟ چون اوس زموږ ټرینینګ او روزنه داسې شوې ده چې موږ خپل لوبڅارۍ ته باید ډېره توجه وکړو. چون آی سی سی له 2003 کال نه دې خواته لوبڅارانو طرف ته ډېره پاملرنه کړې ده. په هغې کې مو څه پینلې جوړې کړي دي، سی لیډ پینل ده، ایمرجن پینل ده، انټرنیشنل پینل ده، ډیولپمنټ پینل ده. نو بیا آی سی سی کې موږ خپل کوچز لرو، نو چې هر چېرته لوبې کېږي دوی له موږ سره وي، هلته له موږ سره وي. بیا مختلف ورکشاپونه، سیمینارونه هغه کې برخه اخلو. نو ډوله توجه م هغه خپلې امپایري ته وله، خپلې برخې ته وله. نو الحمدلله چې هغه لوبې ډېرې ښې ترسره شولې او هغه د موږ د آی سی سی میچ ریفري له خوا نه چې کوم ریپورټونه و هغه ول هغه ډېر مثبت ول، ډېر ښه ول. په څو لوبو نړیوالو لوبو کې تاسې لوبڅاري کړې ده او کوم برخې لوبڅاري خوند درکوي؟ مثلا ټي وي امپایر هم لږ اسانه وي که مشکله وي؟ دا نورو برخو کې نو لوبڅاري هره برخه خپل مشکلات لري او اسانتیاوې خو نشته پکې، چون مسؤلیت ته فیصله کوي. ټي وي امپایر هم کله کله ډېر مشکل فیصلې سره مخ شي چې درته راشي. نو تر اوسه پورې ما تقریبا د 15 نړیوالو لوبو برخه وم چې په هغه کې 21 لوبې د ټي وي لوبڅار په صفت باندې او 4 لوبو کې زه فیلډ امپایر پاتې شوی یم. چې له هغو جملې نه 2 ټیسټ لوبې دي چې زه یوازینی امپایر یم د افغانستان چې ټیسټ لوبو کې مې هم امپایري کړې. د دې کوم مینوال چې ناست دي د کرکټ لوبې ګوري په تلویزیون باندې، هغوی له تاسو که تمه لري دا چې کله لوبه د افغانستان وي، تمه لري چې امپایر د موږ خپل افغان دی او دی به په دې وخت کې د موږ د افغانانو په حق کې فیصله وکړي؟ پیغام مو څه دی ورته؟ نو اوس خو لوبې ټکنالوژي دومره پکې انوالو ده که نه چې امپایرانو سره یو موږ سره هم د خپل فیصلې غم هم راسره وي چې فیصله هم غلطه نه شي یا غلطه فیصله ونه کړو. او څنګه چې د امپایر دپاره پکار ده چې هغه باید غیر جانبدار واوسي، نیوټرل واوسي. نو موږ کوشش کوو چون له امپایر سره هم د هیواد نوم یادېږي. که چېرته موږ غلطې فیصلې وکړو یا غلط امپایرینګ وکړو نو دې سره هم د افغانستان نوم بدنامېږي، د افغانستان نوم ته ضربه رسېږي. نو موږ کوشش همیشه هم دا وي چې په ښه ډول سره امپایرینګ وکړو. اگر چې سهوي غلطي د انسان ژوند سره تړلې ده، له هر چا نه په هره برخه کې کېږي، موږ نه هم کېږي، دا د ژوند برخه ده. خو ټول کوشش هم دا وي چې موږ ښې فیصلې وکړو. سهو به کېږي په کرکټ کې د امپایري برخه کې او موږ هم شاهدان یو، څه جریمه یا څه جزا یا سزا د آی سی له خاص که بیا په امپایرانو راځي که نه؟ نو د درجه بندي کې یا تا پرفارمنس کې هغه تاثیر کوي. یو خو داسې چې سهوه کېږي، ډیسیشن یې لږ بیفور کې هغه راځي برخه یي میچ کې یو دانه یا کله نه وي کله هغه یي، خو داسې مسلسل تا نه په هر میچ کې غلطیانې کېږي نو دا بیا منفي تاثیر کوي. نو چون آی سی سی موږ ته دغه کومې لوبې چې موږ بعضې کوو هوم سیریز، یعنې موږ چې کوربه یو، د هغه نه بغیر کوم امپایرانو چې پرفارمنس کوي هغه ته بیا آی سی سی نور ایونټونه هم ورکوي. لکه زه تیر کوالیفایر راوند کې هم امپایر وم، ورلډ کپ کوالیفای کې یا داسې انډر 19 ورلډ کپونو کې یا د ورلډ کپ ټي 20 کوالیفایر راوند کې، دا وومنز ورلډ کپ کې نیوزیلند کې ولو، یا پخوا کانټیننټل کپ به کېده چې هغه د نورو ملکو میچونه هم، یعنې زه تقریبا تر اوسه دې نه وروسته اوس بسم الله جان شینواري ته هم آی سی سی ایونټونه شروع کړي دي، ورکړي دي، اوس هم هغه په قطر کې ده. د هغه نه مخکې زه یوازینی افغان وم چې ما ته آی سی سی د نورو ملکونو سیریزونه هم راکړي دي، میچونه هم راکړي دي، چون دا د پرفارمنس بیس باندې ورکول کېږي. او پرفارمنس کې صرف ډیسیشن یا فیصله هغه اوټ ناټ اوټ دا نه ده، په هغه کې په امپایرینګ کې ټیم ورک ده، چون دا هم ټیم هغه ده.
دوه فیلډ کې ټي وي امپایر فورت امپایر میچ ریفري دا ټول یو ټیم ده نو ټیم ورک دا کمیونیکیشن دا د پلینګ کنډیشن یا د کرکټ قوانینو باندې تا عبور ده دغه امپلیمنټیشن دی عملي کول په لوبه کې دې وړتیا او دغه باید ولري نو دا ټول په نظر کې نیولو سره پرفارمنس دې ښیي هغه آوټپوټ دې ښیي نو بیا آی سی سی مونږ تا ته نور ایونټونه هم درکوي. ډېر ښه. کومې دوه لوبډلې سیالۍ ولري تاسې خوشحاله یئ چې امپایر یا لوبڅار واوسئ؟ یاره چې مونږ خو امپایران داسې عادت سوي چې د هر چا میچ چې مونږ ورته خوښوي چې تاسو ترې خوند واخلئ چې دوه لوبې چې میچ چون په لوبه کې مونږ د لوبې کله چې فیصله کوونکی سي قاضي سي هلته بیا ته خود نسي اخیستی هلته به ته باید ستا ټول فوکس یې تر ټول هغه په دې چې ته د کرکټ قوانین د کرکټ پلینګ کنډیشن دا څنګه عملي کړي او هلته باید غیر جانبداره واوسي نو موږ ټول کوشش هم دا توجه هم دې ته چې میچ په ډول سره منیج کنټرول. د کوم لوبغاړي مینوال یاست یا غواړئ چې تاسې هلته کله لوبسري کوئ او هغه پاتې شي یا د هغه لوبه هم ننداره تاسو ته خوند درکړي؟ نو لوبه کې خو موږ ما مخکې درته چې موږ اکثره توجه په دې څنګه هغه وکړو او بیا هم داسې کوم لوبغاړی شته چې تاسې مینول؟ راشد خان د افغانستان هغه یوازې د افغانستان نه ټولې دنیا سټار ده هغه یو داسې لوبغاړی ده چې د هغه له فیلډینګ نه هم خوند اخیستی شي د هغه له بالینګ نه هم که هغه په وکټه ودرېږي د هغه له بیټینګ نه هم خوند اخیستی شي. بلکل. او پکتین صاحب دا هم راته ووایي چې د کوم لوبڅار تاسې مینوال یاست یا نه چې تاسې غواړئ چې هغسې لوبسري وکړئ چې لکه هغه پخوا کړي؟ ما چې کله د هارډ ورک لوبڅاري دا نه وه شروع کړې هم زه یو لوبڅار وم د ویسټ انډیز سټیو بکنر د هغه مینوال وم نو په اوله کې به ما کوشش کاوه د هغه غوندې هغه د هغه سټایل به مې کاوه هغه چې به کله آوټ ورکاوه سر به ښوراوه ناټ آوټ چې به ورکاوه سر به یې داسې وښوراوه نو ما به هم هغسې هغه کاوه اگر چې هغه د هغه سټایل و خو وروسته بیا له هغه سره هغه ته موږ تغییر وکړو هغه سټایل مې هغه د سر ښورولو انداز هغه مې ایست پرېښود چون کله کله داسې شي چې ته سر وښوروې بیا آوټ ورنه کړي نو بیا ښه نه ښکارېږي یا ووایه چې ناټ آوټ ده بیا آوټ ورکړې ښه ځکه دغه فیصلې هلته په سکنډو کې کېږي نو کله کله هغه دماغ و زړه یو رنګه حرکت ونه کړي ته سر وښورې ناټ آوټ دلته ګوته درله جګه شي نو بیا هغه سټیو بکنر د ما د خوښې لوبڅار و. کوم خاص سټایل تاسې هم لرئ چې تاسو ته مخصوص؟ نه داسې خاص سټایل نشته بس د هر امپایر خپل سټانس یې لکه څنګه چې بیټسمین سټانس درېدو ده امپایران هم داسې بعضې لاسونه یې مخ ته نیولي بعضې څنګ کې نیولي بعضې پوس یې پورته دلته نیولي خو تاسو بیا تر ډېره پورې ارامه یئ ځکه نور ځینې لوبڅاران ګورو چې له لوبغاړو سره شوخي هم کوي او د ځینو برخو کې د هر چا خپل هغې که نه د ژوند یو طرز العمل نو د موږ ډېر فوکس توجه هلته په دې چې هغه لوبه په ښه ډول سره ترسره شي. د لوبڅارۍ په درجو باندې که موږ سره وغږېږئ چې دغه درجې لري که نه لري دغه لکه په ټیمونو کې یا لوبډلو کې چې هغه د فول ممبر دی او داسې کوم رتبې شته که نشته؟ یو خو موږ خپل هغه لوبڅاري کورسونه لرو چې کوو یې پخوا به چون موږ افلیټ اسوسییټ ممبر وو د ای سی سی له خوا نه به کېدل اوس یې موږ خپله کوو چې هغه کې ایلیمنټري ده لیول 1 ده لیول 2 امپایرینګ کورس ده بیا د نړیواله سطح باندې د آی سی سی 4 پینله دي چې یو د ایلیټ پینل ده چې هغه سره آی سی سی کانټرکټ لري کارانه معاش وی ورکوي میچ فیسونه هغه د آی سی سی سره بیا انټرنیشنل پینل دی د ایلیټ پینل او انټرنیشنل پینل ترمنځ بیا یو پینل بل دی جوړ کړی ده چې ایمرجن پینل ورته وایي هغه هم د انټرنیشنل پینل امپایرانو د هغو چې تجربه یې زیاته وي او د هغو پرفارمنس کارکردګي ښیي هغه بیا یو 15 کسه دي چې هغه په اصطلاح ته د ایلیټ پینل بیک اپ ورته وایي د هغې نه که څوک تقاعد کېږي یا هغه د لا د هغوی کلنۍ که څوک 2 کاله مسلسل 12 نمبر باندې شي نو هغه بیا له پینله باسي بیا به د ایمرجن پینل نه ورځي بیا انټرنیشنل پینل دی په دې کې هم مخکې ما درته وویل چې تا پرفارمنس هغه ګوري دغه مطابق تاته ایونټونه او هغه درکوي نو دغه امپایران ته چې زیات ایونټونه ورکوي بیا که ایمرجن پینل له څوک ایسته کېږي دوی نه هلته ورځي یو ډیولپمنټ پینل ده چې هغه د اسوسییټ او افلیټ ممبر ملکونو امپایران دي هغه بیا ډیولپمنټ پینل
چون موږ سره د موږ کوم سیریزونه کیږي هم سیریزونه هلته د ICC کوچ موږ سره وي خو که د ډیولپمنټ پینل دا سیریزونه کیږي هلته بیا د ICC کوچ نه ورځي او موږ سره هفتهیي کنفرانسونه کوي کلني سیمینارونه کوي د ICC لخوا نه نو دا پینل دا درجه بندي ده او که مختص تاسو ته راشي چې تاسو فعلا په کوم درجه کې یاست نو ایمرجن کې خو نه یو ایمرجن نه لږ راښیي چې تر اوسه پورې الحمدلله دا اوس تېر ICC ورلډ کپ کوالیفای کې بنګله په هغه کې سي وو په زمبابوې کې سي وو هلته هم هغه ریپورټونه چې د کوچز راغلي دي یا د مشرفیانو راغلي دي هغه ماشاءالله ډېر ښه وو تاسو په آسیا جام کې هم فاینل لوبه کې چې ډېر مهمه لوبه هم وه لوبڅار وایي دا د افغانستان لپاره څومره لویه غټه خبره ګڼئ تاسې ولا خامخا چون موږ پخوا به دغه کرکټ لوبې موږ په تلویزیون لیدلې یا د نورو هیوادونو مینوال به وو هغه به اوس الحمدلله د افغانستان خپله لوبډله ده او ډېره ښه کارکردګي یې ده ډېرې ښې لوبې کوي موږ ډېر ښه لوبغاړي لرو په هره سطحه باندې که په 19 کلنو وي که په ایمرجن ټیم وي که نیشنل ټیم د موږ لوبغاړي دي نو دا د هغوی برکت و هغه ده چې اوس موږ ورسره امپایرینګ فیلډ کې هم دې وړتیا لرو چې د اسیا په سطحه باندې فاینل کې هم امپایري کولی شو دا یو مثبت د کرکټ د پرمختګ لپاره د افغانستان لپاره یو مثبت ګام ده دې سره به دا نور امپایران هم وهڅېږي او کوشش به وکړي خپله وړتیا به جګه کړي فاکتین صاحب نړیوال جام کې داسې تاسې څه وخت عمل لرئ چې په نړیوال جام کې هم موږ تاسې وینو چې تاسې لوبڅاري کوئ موږ چې کله لوبڅاري شروع کوله نو دا هغه هم نه کوو چې بیا به موږ نړیوال لوبڅاري نو الحمدلله هغه ارمان مو هم پوره شو لا بیا د ټیسټ امپایرینګ چې هغه د هر امپایر یا د هر لوبغاړي هم د هغې چې هغه ټیسټ پلیر واوسي نو الله تعالی هغه ته مو ورسولو ټیسټ امپایري مو وکړله اوس د اسیا کپ فاینل کې مې هم لوبڅاري وکړه انشاءالله یو ورځ به داسې ورځې چې نړیوال جام د امپایرانو برخه به هم واوسو ډېر ښه داسې کله تصمیم نیولی ده چې تر اوسه پورې به پرې پښېمانه یاستئ داسې یوه لوبه وه او تاسو پکې تصمیم نیولی یو هغه تصمیم سره تاسو اوس تر اوسه پښېمانه وئ ټکنالوژي په لوبو کې دومره انوالو شوې ده یعنې پخوا وختونو کې هم که تاسې د خپل د لوبڅاري په تاریخ کې کله کله موږ فیصله وکړو هغه هغوی ریویو واخلي نو بیا هغه د موږ خلاف راسي نو بیا وایي چې کشکې آوټ ورکړی وای چې هغه موږ ناټ آوټ ورکړی یا ناټ آوټ ورکړی وای چې بال هم سم جج کړی نه نو دا د ژوند برخه ده کېږي ډېر ښه لیدونکو او لوبغاړو ته هم پیغام څه شی لوبغاړو ته خو پیغام دا ده چې د لوبو سره باید خپل درس و تعلیم ته هم توجه وکړي هغه هم باید پرې نه ږدي او لیدونکو ته هم دا پیغام ده چې لوبې ته د سپورټس یا د ورزش په سترګه وګوري او د هغه نه خوند واخلي او خپل ټیم لوبډله یا څوک چې د چا چې مینوال دی هغه سپورټ کړي او اکثره موږ وینو کله چې ټیم لوبه وبایلي نو سوشل میډیا کې ډېرې سپکې سپورې هغه وایي خو دوی نه هم خواهش ده چې لوبې ته د سپورټس په نظر وګوري د جنګ د میدان په نظر دې نه ورته ګوري ډېره مننه پکتین چې وخت مو راکړ تاسو هم مننه خوشحاله ډېره مننه پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره